الله بیبي بابي مې راغله. راغلی په خیر راغلی. ما خو یې خراړې د یو ګزار سره لاړې. چېرته به زما مورې؟ دا خو زما کور دی. ته مې مورې، بیګم مې خور ده، داجي مې پلار دی. خپل وروڼه خویندې مور او پلار خو ما نه هسې پاتې. زما مرګ او ژوند اوس په دې کور کې دی. جینۍ خو دا ځل د ځان سره جبه هم راوړې ده. ښه ته ورشه ګلخان یوازې دی. ولې ګلخان دفتر ته نه یې تللی څه؟ ای جینۍ داسې کې د خپل خاوند نوم خلک علي. بیبي نو څه وایم ته راته ووایه که نه. زما په دې خبرو کې کار نشته چې څه دې خوښي ورته وایه. وای د ډوډۍ بوی شو. ډوډۍ وسوځي د ډوډۍ یا الله خیر. رڼا زما خبر اور ما ته پته ده چې ته زما نه خپه یې، خو تا په داسې لهجه کې خبر وکړه چې زما نه برداشت نه شوه. بهرحال آیم سوري، خو پلیز بیا دپاره په داسې لهجه کې زما سره خبرې مه کوه. ښه جي ښه جي. هله بیبي ما دې څنګه ښکلي پټنه وایه، څنګه ښکلي دی، څنګه مزېداره. بیبي دا ستا جوړه ده. وای څنګه ښکلې جوړه دا دې ما له راوړه. او بیبي دا جوړه مې تا له راوړې ده. یا الله ستا ډېر ډېر شکر د خدایه. ته وګوره بیبي دا پیړۍ ټیک دي. وای لورې دا خو دې داسې ښکلې پیړۍ جوړې کړې. شاباش همدغسې خلک چلی زده کوي. بیبي راشه وګوره دا پیړۍ ډېرې لرمې خو نه دي. لورې تا خو داسې ښکلې چلی زده کړې، داسې ښکلې ډوډۍ دې پخې کړې. شکر دې خدای چې زما انګور هر څه زده کړه. تمام جهان بادشاه ربه زما د الله صفت دی که نه؟ وایه اے تمام جهان بادشاه ربه زما. صحیح دی بلکل. کله چې بیبي راغلې ما وې چې دا کوچ راغونډې دا خو څه ګران کار نه دی مړې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا لاس به داسې کړي که نه؟ داسې هسې نننی اخبار دې کتلی؟ اخبار ته کله اوسګارېږم ولې څه ورکې شته یې څه؟ زموږ د کلي دپاره د خیر ښېګړې پروګرام کې د یوې تعلیم یافته قابلې او هوښیارې ښځې ضرورت دی. نو زه څه خدمت وکړم؟ نو که زړه دې غواړي نو درخواست ورته ورولېږې که نه؟ ته رښتیا وایې ګله؟ الله ښه شوې. رڼا بچې دا پیاز مې درته کټ کړه، خو ته به لږه کټوې پخه کړي او سره کور کې داسې شور دی. زه ګورم چې څه چل شوی دی. دا ولې
ډېر شکر دی خدایه ډېر ډېر شکر دی